د دې کیلسیټونین کار دا و چې دا زمونږ په بلډ کې د کیلشیم لیول کم کړي. اوس که چېرته زمونږ په بلډ کې د کیلشیم لیول کم دی نو کم خو هم ساتل نه دي پکار که نه. تاسو ته ما خبره وکړه دا نارمل ساتل پکار دي. نو د دې د های کولو دپاره د دې کیلشیم لیول د کم نه د زیاتولو دپاره د سیوا کولو دپاره د نارمل کولو دپاره د هغه دپاره یو بل ګلینډ کار کوي، هغه ته ویلی کېږي پیراتایراید ګلینډ. د دې دواړو کار د یو بل نه مختلف دی. د دې تایراید ګلینډ چې کوم کیلسیټونین خارجوو نو کیلسیټونین کار دا و چې دا زمونږ په بلډ کې د کیلشیم لیول کم کړي. خو که چېرته اوس زمونږ په بلډ کې د کیلشیم لیول کم دی، د نارمل نه هم کم دی، نو بیا څه کېږي؟ بیا یو بل ګلینډ هغه ته ویلی کېږي پیراتایراید ګلینډ. د ده کار شروع شي. دا یو قسم هارمون سیکریټ کوي، هغه ته ویلی کېږي PTH پیراتایراید هارمون. دا پیراتایراید ګلینډ چې کوم هارمون سیکریټ کوي که نه د دې نوم دی PTH پیراتایراید هارمون. اوس د دې پیراتایراید هارمون بالکل د دې مخالف کار دی. د کیلسیټونین به داسې کار کوو چې زمونږ په بلډ کې کیلشیم لیول به یې کموو، خو چې ډېر زیات کم دی نو بیا دا کار شروع کړي. دا PTH چې دی که نه دا یې اوس سیوا کوي. دا یې څه کوي؟ دا یې سیوا کوي. ساري دلته ما ډیکریز لیکلی، خو دا ډیکریز اصل کې نه دی. د دې کار څه دی؟ د دې PTH چې دی که نه پیراتایراید هارمون د دې کار دا دی، د دې فنکشن دا دی چې دا زمونږ په بلډ کې د کیلشیم لیول انکریز کوي، سیوا کوي، های کوي. پیراتایراید ګلینډ چې کوم هارمون سیکریټ کوي که نه PTH پیراتایراید هارمون، نو د دې کار بالکل د کیلسیټونین اپوزیټ کار کوي. کیلسیټونین به داسې کار کوو چې دی به زمونږ په بلډ کې د کیلشیم مقدار کموو، خو چې ډېر زیات کم شي نو بیا پیراتایراید هارمون سیکریټ کړي PTH، هغه راشي او په دې بلډ کې د کیلشیم دا لیول انکریز کړي، سیوا یې کړي. خو سیوا کوي د حد د سیوا نه، نارمل کولو دپاره سیوا کړي، دومره یې کړي چې نارمل یې کړي. نو موږ خبره په تایراید ګلینډ باندې وکړه. په تایراید ګلینډ کې 3 قسمه هارمون سیکریټ کېدل. یو و T3 په دې موږ په ډیټیل کې خبره کړې، بل و T4 په دې موږ په ډیټیل کې خبره کړې، بل و کیلسیټونین. په کیلسیټونین باندې موږ نن خبره وکړه چې د دې کار دا دی چې دا زموږ په بلډ کې د کیلشیم لیول کمی. اوس که چېرته کم دی نو بیا بل ګلینډ دی پیراتایراید ګلینډ. پیراتایراید ګلینډ خپل هارمون سیکریټ کړي، هغه ته ویلی کېږي PTH، او د PTH مطلب دی پیراتایراید هارمون. د دې هارمونو کار دا دی چې اټ انکریز کیلشیم لیول ان د بلډ. دا زمونږ په بلډ کې د کیلشیم لیول انکریز کوي، سیوا کوي. نو دا کیلسیټونین او دا PTH چې کوم هارمون دی دا دواړه د یو بل مخالف کار کوي. کیلسیټونین زمونږ په بلډ کې د کیلشیم مقدار کمی، او دا پیراتایراید هارمون PTH چې دی دا زمونږ په بلډ کې د کیلشیم مقدار های کوي. نو موږ تایراید ګلینډ هم وویلو او د هغه سره پیراتایراید ګلینډ هم موږ ویلو. پیراتایراید ګلینډ صرف یو قسم هارمون سیکریټ کوي PTH پیراتایراید هارمون، او د هغه کار هم دا دی چې دا زموږ په بلډ کې د کیلشیم لیول انکریز کوي، سیوا کوي. نو پیراتایراید ګلینډ او تایراید ګلینډ دا دواړه قسم ګلینډ چې دي دا موږ کوم